راغلي یو تقریبا د دوه دریو ګنټو داسې په هسپتال کې یو ډاکټران چې کوم هغه وږده وو هغې نه راپاڅېدله د هغې د غفلت په وجه باندې نن دا مورکۍ وفات شوه. هیلث منسټر نه د چیف منسټر نه دا مطالبه ده چې دا د بالفور دا د دې نه رکړی کړی شي ځکه چې د 400 هسپتال دا د 22 لاک عوامو هسپتال دی په ایسیف دفتر کې ناست دی هغه دومره همت ونه کړو دومره ځان تکلیف ورنه کړو چې هغه راغلی و د دوی تپوس یې کړی و دوی له دا صحیح ورکړې وه چې یاره دا څه چلو نو زما د ډاکټر نه غلطي شوي نو زه به د هغې خلاف اکشن والم خو هغه د دفتر نه دی راکوز شوی. جواد زموږ ملګری دی سډیرو تعلق ساتي هغوی زنانه راوستې وه او تقریبا ډېر ټایمه پورې په واټ کې پرته وه او داسې مسلمان بنده نو ډاکټر نو چې هغوی دوی له راغلي وو د هغې د علاج دپاره دغه څه فسټ ایډ یې ورته کړی د هغې د ډاکټرانو د غفلت د وجې هغه وفات شوه. هغوی نن د 400 روډ ته روتلي دي شوق ته روتلي او د حکومت وخت نه دا مطالبه کوي چې دا به کومې پورې دا زیاتې کېږي بار بار دلته په دې هسپتال کې دا ښار ناپرسان دی داسې واقعیت روزانه کېږي خو څه خلک هغوی ژوندي خپل اواز بیداروي او حکومت وخت ته دا پیغام ورکوي چې دا کوم د یوچکیو هسپتال کوم ایم ایس دی دا نااهل دی دا کرپټ دی دا ایڈمنسټریشن نشي چلولی نو زما د هیلث منسټر نه د چیف منسټر نه دا مطالبه ده چې دا د بالفور دا د دې نه رکړی کړی شي ځکه چې د 400 هسپتال دا د 22 لاک عوامو هسپتال دی خو دا هر ناپرسان دی زما وروڼو زه د جماعت اسلامي د یو ذمهدار په حیثیت زه هغوی ته دا پیغام ورکوم چې دا ایم ایس لر نه کړو انشاءالله جماعت اسلامي به د دې خلاف روزي د دې عوامو دپاره د دې خلکو دپاره ځکه چې نن دا مورکۍ نن وفات شوه په دوی باندې به څه تېرېږي زما وروڼو دا هغه ایم ایس په ایسیف دفتر کې ناست دی هغه دومره همت ونه کړو دومره ځان تکلیف ورنه کړو چې هغه راغلی و د دوی تپوس یې کړی و دوی له دا صحیح ورکړې وه چې یاره دا څه چلو نو زما د ډاکټر نه غلطي شوي نو زه به د هغې خلاف اکشن والم خو هغه د دفتر نه نه دی راکوز شوی. زما وروڼو د داسې خلکو خلاف به انشاءالله تاسو بیدارېږئ او چې مونږ بیدار شوي نه یو زمونږ دا حالات نه بدلېږي انشاءالله مونږ به دا خپل حالات بدلو. جواد بیګی زموږ ملګری دی دا د مورکۍ وه مونږ سره رابطه وکړه دوی دلته راغلي یو تقریبا د دوه دریو ګنټو داسې په هسپتال کې یو ډاکټران چې کوم هغه وږده وو هغې نه راپاڅېدله د هغې د غفلت په وجه باندې نن دا مورکۍ وفات شوه. مونږ بار بار د انتظامي تداوۍ دي چې 400 هسپتال کې چې کوم خلک دي دا ډیوټي نه کوي د 400 ایم ایس چې کوم